داسې کیسې دي مېلمه وروره واخیستلو به دا یخ یې ټکور ټکور کړلو. یخ به خدای خیر کړي، خوا دې پټې پښې مې پټې دي، تا د جنریټر دین نه دي چالانه کړی. ونې نن مې تیل نه راوړل، نن مې تیل هېر شوله. یاده مسؤلیتونه چې درته غاړې دا کوه وروره. ونې مسؤلیت خو دغه دی، ستا خو نن دا څلورمه شپه ده اوه که دې 4 شپې پوره شولې. ښه 4 شپې بیا وشوې؟ اوه خو هغه د جمعې په ورځ چې راغلی. زه چې هم نن مې اوله ده. یا نن 4 شپې دې کېږي شیت سوي دي وم، نن دې دا د 5مه شپه ده. هغه د ښځو پر چمل شپې ته دې 5مه ده، معنا 4 شپې خو دې کړي دي. یاره ښه په استراحت راباندې تېرې شوې. دغه دی دغه زموږ کوټه چې ده دا خو نو نه کې درنه ده، ته به نو د دې ځای په اصولو نه یې خبر. دلته چې معنا دا خو کنټینر نه دی په کرنګې پورته کې، یا درنه ده یا سپکه. معنا داسې درنه ده دلته خو د دې ځای اصول زه تا ته درښیم. موږ خو نن دلته وخت تېر کړی دی که نه. مېلمه چې داسې تر 3-4 ورځو تېر سي دلته وځنډېږي، بلا دا کوټه ورته درنه سي. دا د هر کور دغسې دا زموږ په کلي کې بلا پیرانان نیسي، پیرانان راځي بالا پر دا کوټه باندې کښېني. دا په دا خطر درنه. دا پخوا زما نام راته کوئ، دا راته وکړه دا داسې خوند کوي. د چی کیسې؟ دا د پیرانان و، دا د شپې کیسې و، دا زه به ورته غوږ وم بلا به بیده سوی وم. اوس په دا رقم بیروي دی وایي دا ماته ښه خوند راکوي. دغه دې د پیرانانو کیسې ته هم خوند راکوي. ته ودرېږه چې یوه شپه لا وکړې بلا د لې خپله پیرانان راځي خپله کیسې درته کوي. دا زموږ د همسایګانو سره د مسجد شاته کور دی، داسې بس لکه ځان ته چې ګورې دغه رقم ځوان و. 5مه شپه یې د مېلمستیا وه، بلا د شپې پیرانان ورته راغلي وو. دا 2 پیرانان چې وه مسلمانان وه، دا یو یې دغه و د شوروي سره راغلي وو. دوی خو بیا داسې په ثانیو کې ځي او راځي نه دی. هغه زما نام ته مې دغسې کیسې کول، داسې چابک چې داسې ورک شي داسې پیدا. دا د شوروي څه چې راغلي وو دا یې وایي خورا ظالم وو. بس دا مېلمه دغسې د غاړه نیولی وو. ته ماته ولې لاس داسې مثال د خبرې دغسې نیولی وو، بلا یې وژلي وو، ځای پر ځای یې وژلي وو. بلا دا خو نو کیسه ده. یا دلته دا زموږ د همسایګانو کره یې وژلي وو. بل بیا ودلې دا ته په دا کیسه خوند کوي په دا وایه. یا دلته یو بل مسافر راغلی وو، بلا مسجد کې ماښام غږ وکړي ماته شپه راکړې. بلا زموږ د کلي ملک بوتلې شپه یې ورکړل. په کور کې هغه پیرانان غلط سوي ول. هغه وچول دا مېلمه نن 5مه ده، هغه خو نو اوله وه، هغه وچول 5مه یې بلا د شپې در دا پښه نیولی وو، دغسې دا پښه داسې نیولی وو. کیسه درته کوم. دا پښه نیولې داسې کشوي کشوي کشوي. چوکیدار لیدلی و، بیا یې شپېلک ورته والی وه چوکیدار ته، چوکیدار ته نه وه درېدلي. اولته غټ توت چې ولاړ دی، په هغه توت یې مېلمه را ځړولی و، مسافر یې په هغه توت را ځړولی و. د دې ځای داسې بېکاره پیرانان دي. دا اوس دلته ګوره ګوړۍ باد بره غټ غټ ډبرې راغورځي، داسې داسې ډبرې راغورځي دا کور ورته چې مېلمه مازې وځنډېږي. لکه دا سس د دروازې پر هنداره ومشته بیا. نو بله دا خو نو ورسره تړلې ده چې مېلمه نه بیا نه راغورځي. موږ دا دونه ګوره موږ وخت تېر کړي، تر اوسه موږ کور ته پیرانان ډبره نه ده راغورځولې. چې مېلمه در 5مه شپه واوړي یا در 4مه شپه بلا یې دغه کوي، وژني یې نه دي. هغه دغه نه تر اوسه واده لا نه دی کړی. واده خو پیرانان ستا په واده کار نه لري. یو بل کس چې بیا و هغه بیا دغه راغلی و، دی نفر خواشه راغلی و، بلا نه کلل کور ته. سهار چې راکښېناست پیرانانو سر روخرولی و او وریښتان یې والا داسې سره راټول کړي وه، هغه د خونې په تیران کې داسې بند کړي وه. بیا خلکو ویلی ول دا په دا وریښتانو را ځړولې ده، ریله سوې ده، وریښتان یې هلته پاتې سوي. هغه نور بیا ویل یا دا وریښتان داسې په کشېدو جنګ کښلي دي، دغسې 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 ټینګ ټینګ بلې هلته داسې په هغه تیرانو کې غورځولي وه، بله یې غورځولي وه. بیا چې موږ پوښتنه وکړل ول دا در 5 شپې بلاګود وکړلې، دا زموږ د کلي قانون دا رقم دی. چا راوستلي دي داسې کلي ته؟ موږ څه په خبر یو، موږ خپله مېلمه چې بیخي ضروري مېلمه نه وي در 2مه شپه بلاګود اجازه نه ورکوو. داسې بد پیرانانې دي. اوف زه به داسې وکړم ښه یخ مې هم کېږي بله هلته په خونه کې صندلي تیاره ده،
والله به زه درسه بیده سم ته دلې بیده سه بسم الله ووایه باره بیده سه پوه شولې نور نو ستا خوښه ده به الله کښېنې چې زه بیده سم بره ولاړ سې یا خو هلته ما ته چای مې ایښي دي ما بیا ورته ویل مېلمه نن چای نه خوري پوه شولې ستونی وچ اوبه وڅښه اوبه مې هم نه دي راوړي په الله نن ګزاره وکړه ښه خو بس که پیرانان ته بسم الله پر وایه نه دی بیخي بېکاره پیروان دا سپین سرې سي داسې وریښتان کښلي وو بیا هغه مسافر باندې زما اوف ډېر بد زړه وسوځېد دا پښه نیولی وو دغسې داسې کشوی یا کشوی دا ځای ګرده ورمات کړی و داسې په دا ډبرو کې کشوی دروغه توته پرې په توتې سار به په پښه را ځړولی وو د جیبو شیان هم ځینې کښلي وو والله بیده سه شادي پیرانان چې اوسپنو چاته خوب پیرانان یې وانه اوري بسم الله اوسپنو خوب څنګه راسي کشکې ولاړ سم اډې ته سهار کور ته روان سم دا وخت موټران نه ځي پټ به سمه که خوب راغلی مه کوه زما د خدای دا د چا دی دا لږ چې د هغې سپین سر دی د دې راوړي زه د هغې هېڅ نه یم زما دا شکر شته دا د هغې سپین سرې دي په خاورو کې لکه شکړه ده زه ځم خپل کور ته او څه رقم طریقه ده ولا که قدم لا واخم دروازې داسې به لکه هم ګژارې کوي دا څه کوي دا وخت د تګ نه دی دا نیمه شپه وګور 1 بجه ده راسئ زه بیریږم بیا ولاکه راسم بیا ولاکه راسم زه بیریږم دا یو وارې دغه یوه شپه دلې راسره وکړه سهار زه ځمه کور ته